بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د خپل یوټیوب چینل زمر ټي وي نه تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. امید ده چې ټول دوستان به په خیریت سره نننی عمل ډیر بهترین عمل دی او دا د هغه والدینو دپاره دی، د هغو رونو دپاره دی، د هغو خویندو دپاره دی چې هغوی د خپلو بچو یا د خویندو د رشتو باره کې پریشان وي. نو انشاءالله العزیز که دا عمل تاسو په غور سره واورېدو نو دا پریشانی به الله تاسو ختمه کړي. ډېر بهترین او مجرب عمل دی. مجرب عمل مطلب دا دی چې دا ازموده دی او ډېرو کسانو ته مو ښودلی دی. نن هم ستاسو په خدمت کې راوړو. نو زمونږ کوم پښتانه وروڼه چې دي هغوی لاول خو به د الله نه سوال کوو چې الله رب العزت دی چې څومره بې کوره او بې نواده جنکۍ دي او رشتې ورته نه دي میلاو، نو الله رب العزت د هغوی ته بهترین رشتې او بهترین ځایونو کې بندوبست وکړي او الله رب العزت دې نصیبونه هم ورسره ښه کړي او وروسته دې الله والا ښایسته د خوشحالۍ ژوند ورکړي. نو هغه کسان چې کوم زما دا ویډیو ګوري یا په خپله داسې جنکۍ او یا پلار او مور یې ګوري، خویندې وروڼه یې ګوري، نو هغوی چې د خپلو کومو ماشومانو د رشتو دپاره پریشان وي، نو دا نننی عمل چې کوم دی دا صرف او صرف د هغه جنکو دپاره دی چې د هغوی بالکل رشتې نه راځي. او د دې نه مخکې چې کوم بل دغه دی نو هغه د تعویض ما تاسو ته وښودو، نو هغه د هغو دپاره دی چې رشتې راځي خو خبره نه جوړېږي، او دا هغه دپاره دی چې بالکل رشتې بندې وي. نو زما د چینل د اجازت د وظایف د اجازت دپاره بهترین او آسان خبره دا ده چې دا زموږ چینل به سبسکرایب کړئ. نو راځو د خپل عمل طرف ته. ډېر بهترین او آسان عمل دی خو په غور سره که تاسو وکتو او عمل هم پرې وکړو نو دا پریشاني به الله حل کړي. د ټولو نه مخکې به داسې چل وکړئ چې کومه جنۍ دپاره تاسو د عمل کوئ نو د دې عمل په دوران کې چې څو پورې د دوی رشته نه شوي، دا ماشومه چې کومه ده دا به لکه فضول به د کوره نه وځي، بار به نه ګرځي، او که چېرته وځي م د ضرورت دپاره نو د کور څوک نارینه به ورسره لازمي وي. ښه چې دا ځکه چې دې که مونږ مقصد د وظیفه کې د عمل کې د نکاح دی نو دې دغه کې د کوم الله صمد دا وظیفه چې ده نو دې کې به تسخیر ډېر دی، د خلکو محبت ډېر دی، دې سره ښایست هم راځي. نو د خلکو نظر چې بیا وشي نظر به واخلي بیا به هغه رشته نه کېږي. نو مهرباني وکړئ دې دوران کې د پردې د مونځ او داسه د عباداتو خیال چې کوم دی خیال ساتئ. د هغه داسې دی چې د سحر د مونځ نه پس به دغه جنۍ چې کومه ده دغه ماشومه چې رشته یې نوي شوي دا به الله صمد 1100 ځل 1100 مرتبه دا به ووایي د سحر مونځ نه پس، او بیا به دا به په دې خپلو دواړو لاسونو باندې به چوف کړي، دم به کړي دا، او هغه به د خپل مخ او به د ټول وجود به دا لاسونه راکاږي. انشاءالله العزیز ډېرو لږو ورځو کې انشاءالله لږو ورځو کې د ورځو په حساب یا د هفتو په حساب به الله رب العزت دې دپاره د بهترینې رشتې بندوبست وکړي. دوستانو دا عمل دی او ډېر بهترین لاجواب عمل دی. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. د الله په امان.